عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. رواه البخاري. عبد الله ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي رشتہ داری پیوسته کوونکی انسان هغه ته نه ویل کېږي چې څوک ورسره رشتہ داری پیوسته کوي او د صرف د هغې بدله ورکوي، بلکې رشتہ داری پیوسته کوونکی انسان هغې ته وایي چې د سره رشتہ داری پرې کولی شي او دی یې بېرته رشتہ داری پیوسته کوي.